اعلان کړی دی او بیا هم فیصله کی په دغه شی باندې چې تاسو د کېل د صحت د تعلیم او ورسره د دغه وطن د ابادۍ هر قسم ویارو مشکل سوي دغه ګټ چې د میز د کاروباري د ژوند یوه ډېره لوی حصه ده یو ډېر اهم کردار لري خو افسوس چې میش په یوه منصوبه باندې په یوه سوچ باندې دغه ترقي او ابادي په میش باندې نه راولیږي خو انشاءالله تعالی دا هم د تاسو سره وعده ده چې میش وقتا فوقتا رچي او دولت ورته میشته وي چې دا کیم په دغه ګډ باندې تکلیفات دي دا تکلیفاتو میش نه پرېږدي دا تکلیفاتو د منځه لرې کوي او د بیرمل خلک بالکل ټینګ شي قومي یووالي ته ټینګ شي قومي تړون ته ټینګ شي قومي اتفاق ته ټینګ شي ورسره دا نوی نسل نوی سوچ روخلی فکر روخلی د یووالي اتفاق روخلی ویلی چې څه پره میش توس تقسیم وي تر هغه پرې د میش وجود کې د میش ځکه چې انسان په ملا باندې کاټ وي نه هغه حصہ چار کو نه دغه حصہ چار کو چې څه پره د وجود یو شوی نه وي نو ملګری میش دا سول درته کی دا خوز درته کی چې هغه د کوم بچای تکلیفاتو په میش توس زوم تیروي ځکه چې دا ویس خبره سوکا دي خبره مشکله په دهنه زیو تر روانې دي نو میش توسو ځانینه ورته ټینګوي ځانینه ورته تکړه کوي تکلیفاتو برداشت کوي د کوم په خاطر او دغه خوره په خاطر ځکه چې دا ډیر وځوردل دغه خوره باندې ډیره وینه توی شوه مزید میش چاته واک اختیار نه ورکوي چې د نور چا د غرض د پوره یا نور چا د مقاصد د پوره یا نور چا د کاروبار د پوره یا نور چا د سوچ او فکر د پوره د میش توس وجود او دا خوره استعمال شي په دا خوره باندې هر هغه سوچ اختیاروي چې د بل چا سوچ نه وي او د دغه کوم سوچ وي میجو هغه خبره اختیاروي چې د دغه کوم پکې ګټه وي میجو نه په امریکا باندې باور کی نه په پاریس کی نه په بل چا کی نه په بل چا کی نه په بل چا کی میجو خپل هغه سوچ اختیاروي چې کیم د دغه کوم په فایده کې وي د دغه کوم په یووالي کې وي د دغه کوم په ترقي کې وي او تلین کای وخت د دغه کوم په شو وخت سره تیرېدلی شي نو انشاءالله تعالی ټول چمتو یې دغه شی پوره او زه بس 2000 د کمیټې د پوره او زر دغه ټیمې پوره اعلان کړ ویل چې زه هم لږ کې داسې به واسه غونه سره ټیک شوله مو ته اجازه